دا ورو سوال کړی دی او ډېر ښکلی سوال یې کړی دی. د یو نیم ورور د سوال نه د هغه د هوښیارتوب پته لګي او د دیندارۍ او سوالونه ما ته یعنې په سوونو راځي بدون مبالغه که زرګه ووایم هم نو زیاتې به نه وي او په هغې کې بیا دا ملګري پکې بعض اکثر ملګري مخکې ورځو کې یو کله نه کله یو میسیج زما په نظر داسې مخې له راشي موبایل کې ګوتم په ټایم راشي بیا یې ګورم خو که پکې راغی ولاړ نو بیا لاړ. نابله یو کس میسیج وکړو وایي چې د دې علم څه پیدا چې تا کې عاجزي نشته دا دومره تکبر او دا دومره لویي او خلکو ته نصیحت ته عاجزۍ کوي او په خپله دوی دا حال دی. تکبر څه دی؟ تکبر دی چې تا د صیب سوال له جواب نه دی ورکړی دا تکبر دی. ځکه زه دې بعضو ملګرو ته وایم راشي ته ورته کښېنه که ته یې ورکولی شي. یو څو ورځې مخکې او ما د هغې نه به یې سکرین شاټ هم ځان سره کېښودو هسې چا ته د ښوو دپاره که څوک دا خبره کوي. تقریبا د شپې د 9 نه یا د 8 نه واله د سحر د 6:30 پورې چې سهار 6:30 بجې ما خپل موبایل کولاو کړو او چې مې میسیج یې کتې صرف په واټساپ کې 206 میسیج راغلي 206 میسیجه دا د شپې د 8 نه د سهار د 6:30 پورې. دا ما له څوک داسې نر راوړه چې د 206 سوالونو جواب دی وکړي کېږي نه. زه به نور څه نه کوم دغې ته به ناست یم وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی وروره ستا جواب دی دغې ته به ناست او په اخره کې بیا پکې بس د مال دوی وګټو مزې دوی وکړې هر څه دوی وخوړو ټوله دنیا دوی را جمع کړه. سوالونه ډېري په هغې کې بیا موږ هغه سوالونه راوباسو چې هغه فایدهمن یې ډېر د هغې فایده عامه وي. اوس د دې ورور دا سوال ډېر ناشنا سوال یې کړی وایي دا حدیث ما اورېدلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یاسین سورت یاسین د قرآن زړه دی. سوال دا دی چې څنګه د قرآن زړه دی او قرآن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی راجمع شوی یعنی قرآن خو موږ دې ته وایو دا کوم مصحف چې اوس موږ سره دی او په دې کې د ټول قرآن راجمع شوی دی نو که اوس څوک وایي چې سوره یاسین د دې قرآن زړه دی نو خو صحیح شو خو په هغه ټیم کې خو راجمع شوی نه دی قرآن له راجمع شوی نه دی نو څنګه زړه دی. الجواب اولني دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا حدیث یاسین قلب القرآن دا په ډېرو طرقو سره را رسېدلی دی خو ټول کمزوري سندونه دي په څومره لارو چې دا حدیث راغلی دی هغه ټولې لارې کمزوري دي او ځکه امام دارقطني رحمه الله وی دا حدیث چې دی ضعیف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حدیث دا حدیث کمزوري سند والا دی متن مجهول دی او د سورت یاسین په فضیلت کې یو صحیح حدیث هم نشته. اول خو دا مسله یاده کړئ چې دا حدیث سندن کمزوری دی. دویم د استشکال له راځو حدیث صحیح دی که کمزوری ده جدا مسله ده خو دې ورور ته چې کوم اشکال دی دی جواب کو وایي چې قرآن په هغه ټیم کې جمع شوی نه نو څنګه پیغمبر وایي چې یاسین د قرآن زړه دی. جواب دا دی چې قرآن د قرآن جمع کېده کله معنی دی چې په سینو کې د هغې را جمع کېدی لکه الله پیغمبر ته وایي ان علینا جمعه و قرآنه ای د الله خپل پیغمبر ته وایي چې ای د الله پیغمبره د دې قرآن جمع کول په موږ باندې دي نو په هغه ټیم کې خو قرآن جمع شوی نه دی نو دلته د جمع کول نه څه مراد دی په سینه کې جمع کول دي. لازم نه دی چې د قرآن جمع کول دي په پاڼو کې قرآن په سینو کې هم جمع کېږي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هم دقه شان وه چې په سینو کې قرآن جمع شو لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک مشهور روایت دی چې جمع القرآن على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 كلهم من الانصار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 4 صحابه کرام قرآن را جمع کړو ټول په انصارو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په پاڼو کې نه دی را جمع شوی څنګه دی وایي معنی چې په سینو کې را جمع کړو. یو معاذ بن جبل دی
دویم ابی بن کعب دی، دریم زید بن ثابت، او څلورم ابو زید رضی اللہ عنهم اجمعین. نو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په سینه کې راجمع شوی دی، بیا د صحابه کرامو په سینو کې راجمع شوی دی، او داسې دا سلسله راغلې ده. بله د سوچ خبره ده لکه که موږ دا وایو چې قرآن وروسته راجمع شوی دی، نو وروسته څنګه راجمع شوی دی؟ د کوم ځای نه اخیستی شوی دی؟ ځکه سینو نه اخیستی شوی دی، نو معنی ده چې په سینو کې مخکې راجمع شوی دی. قرآن شتي، صحیح ده چې یو مصحف نشتي ځان له په پاڼو کې خاص نه دی پروت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، خو په سینو کې خو شتي کنه. نو که دا حدیث که چېرته صحیح نو بیا دغه معنی واضح ده چې دا یاسین د دغه قرآن زړه دی، دا کوم چې په سینو کې راجمع شوی دی، بیا په کوم څه اشکال نشته. او کله قرآن جمع کېده څه ته وایي؟ په دې مصحف کې راجمع کېده. نو دا خبره صحیح ده چې دا کوم قرآن چې اوس موږ سره د مصحف په دې طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه راجمع شوی، بلکې دا راجمع شوی دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې. هغوی کې مشهور واقعه ده په صحیح بخاري کې، زید بن ثابت رضی الله عنه وی او ده به وحی لیکله، وی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر زه راوغوښتمه د دغه جنگ یمامه په دې وخت کې، کله چې دا جنگ د یمامه ختم شو د هغې نه بعد وی عمر بن خطاب ورسره ناست وی ابوبکر صدیق ماته وی زید بن ثابت وی، او دا د هغه وخت ځوانان و. زید بن ثابت دا ځوان صحابي دی، ډېر کم عمره انسان. وی ماته وی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه زما خواله راغلی دی، او دی وی چې د یمامه په دې جنګ کې ډېر خلک زموږ نه مړه شو، پکې قاریان هم مړه شو. نو زه یېرېږم داسې نه چې دا قاریان زموږ نه ختم نه شي، د هغوی په سینو کې قرآن پروت دی. نو که سبا له دې څوک مړ شي چې دغه آیت یا دغه ځای صرف هغه ته یاد و، نو قرآن به زموږ نه نیمګړی شي، نو دا ته راجمع کړه. وإني لأرى أن تجمع القرآن، زما دا رأی دی چې ته د قرآن راجمع کړي. نو بیا زید بن ثابت رضی الله عنه وی ابوبکر صدیق زما دا ډیوټي ولګولې دا به ته راجمع کړي. دا د هغه وخت ځوانان او دا راجمع کول داسې اسان نه دي، ځکه هغه وی که ابوبکر صدیق ماته ویلی وی چې د احد دا غر اوچت کړه نو دا به اسانه وي، ځکه چې ما قرآن راجمع کو د څه نه؟ د سینو نه، په خلکو پسې ګرځېدمه. دویم د اړوکو نه، د سرمنو نه، په لرګو لیکلی شوی، په دې هر څه پسې زه ګرځېدم تر دې چې دا قرآن ما ټول راجمع کو. بیا هغه مصحف یا هغه پاڼې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره وي تر دې چې هغه وفات شو، بیا د عمر رضی الله عنه سره وي تر دې چې هغه بیا وفات شو، بیا د حفصه رضی الله عنها سره هغه پاڼې وي. دویم جمع کېده د قرآن بیا داسې دي چې د عثمان رضی الله عنه دور چې کله راغی، خلکو اختلاف په روایتونو او په قراتونو کې شروع کړو. چا به دا وي چې زه قرآن ویم په قرات د ابی بن کعب، چا به وي زه قرات د عبدالله بن مسعود ویم، او په دې طریقې سره په امت کې اختلاف پیدا شو. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د اختلاف د ختمولو لپاره د ټول امت راجمع کو په دې یو مصحف باندې. دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه کار، او بیا د هغې نه یو څو نسخې جوړې کړې، مکې ته یې ولېږله، مدینه کې ځان سره وساتله، عراق ته، شام ته، او داسې د نسخې خورې کړې چې قرآن به په دې روایت او په دې لفظ سره به ویلی کېږي چې هغه اختلافات ختم شي. نو قرآن په څو مرحلو کې جمع شوی دی؟ ولې به دوه وي؟ نو څنګه درې مرحلې کومې وي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په سینو کې او د عثمان حکم را جمع شوی. نو فرق د عثمان او د ابوبکر کې څه دی؟ نه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې قرآن را جمع شوی دی د مختلفو ځایونو نه. داسې جواب به کوئ. د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې قرآن شتي مصحف را جمع شوی دی، اختلاف په روایتونو په قراتونو کې دی، نو هغه خلک په یو مصحف باندې را جمع کړو چې دې ته مصحف عثماني وي.
هر چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو هغه د سړو په سینو کې پروت د مؤمنانو په سینو کې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم او څه مبارکې دي هغه سینې چې پای کې دنه قرآن پروت وي او پای کې علم پروت وي او پای کې حدیثونه پراته دي دا سینې دي که څوک سینه ټپوي چې سینه زما ده نو سینه د ټپولو لایق هغه سینه دی چې پای کې علم پروت وي او په هغې کې قرآن پروت وي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم د علم د خاوندانو په سینو کې الله وایي دا آیتونه پراته دي دا ورسره یاد کړئ چې که څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا قرآن څه په هډوکو څه په لرګو څه په سرمنو څه په سینو کې دې نه به څه ځای شوی نه دا نشي کېدی که د انسان نه یو آیت نیم یېري او د انسان د ذهن نه یو آیت نیم وځي الله سبحانه وتعالی نه خو نه یېرېږي که نه او الله سبحانه وتعالی د قرآن د حفاظت ذمواري اخیستې ده څنګه هغه الله د دې امت دپاره په هغه مصحف او قرآن باندې بیا راضي کېږي چې هغه نیمګړی نشي کېدی نو ځکه دا قرآن اقا شان را جمع شوی دی څنګه چې نازل شوی دی او دلیل په دې باندې دا دی چې دا کوم قرآن چې ابوبکر صدیق را جمع کړی دی یا عثمان دا همدغه کوم چې په سینو کې ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا ابا المنذر ابی بن کعب مشهور قاری دی په صحابه کرامو کې وی ماته وی چې یا ابا المنذر اتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم أبو المنذر القرآن کې تاته د هغه آیت پته شته چې هغه په ټولو کې عظیم آیت دی وی ما ورته چې الله او د الله رسول ته وپته وی بیا یې راته ووي وی ما ورته چې الله لا إله إلا هو الحي القيوم آیت الکرسي مې ورته ووي وی فضرب في صدري پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې سینه کې داسې ګزار راکړو وی ما ته وی چې والله لیهنک العلم ابا المنذر ابو المنذر دا علم دی تا ته مبارک شي داسې ناشنا علم دی تاسو نو دې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ووي د الله د کتاب کوم آیت د ټولو نه عظیم آیت دی نو که پیغمبر ته پته وي چې د په سینه کې پوره قرآن نه وي بیا دې تپوس نه کوو ځکه چې کیدای شي هغه آیت درته یاد نه وي خو دا د دې په سینه کې پوره قرآن پروت دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې هغه کوم آیت دی د الله په کتاب کې پوه شوئ تاسو به نو د په سینه کې دا کتاب پروت دی د دغه سینو نه بیا وروسته چې دی هغه راجمع شوی دی نو څه اشکال نشته دا ورور وایي چې یاسین د قرآن زړه شو او قرآن راجمع شوی نه قرآن خو راجمع شوی او که د نور چا په سینو کې و که نه او وخت پرې لګېدی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه کې خو راجمع شوی الله راجمع کړی